یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله یو ډېر عظیمه ګناه مې کړې ده، اوس توبه وباسم معاف بشم، څومره ګناه دې کړې؟ وی جی ډېره لویه ده. وی د دې ځمکې عمره ده؟ وی جی دین هم لویه ده. د اسمانونو عمره ده؟ وی دین هم لویه ده. وی د خدای د رحمت عمره ده؟ وی نه، د هغې په مخ کې بیا هیڅ شی نه. وی خبره کوه. وی زما 10 زامنو او 11 میلیونه وي، وګرځېدمه زامنو له چا لور نه راکوله، ډېر تلاش مې وکړ خو چا لور نه راکوله. نو د ډېرې غصې نه رالمه او 10 زامنو ته مې خپلې 10 لوڼه په نکاح کړه، یعنی خور مې رور ته په نکاح کړه. یوه لور مې چې پاتې شوه نو ښځه مې بوډۍ وه، هغه مې ځان ته په نکاح کړه. دا ګناه مې کړې ده، اوس معافي غواړم، توبه وباسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو، فوراً دا آیات راغی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے پیغمبرہ تو آیا دغه سړی ته اسرفوا علی انفسهم چې تاسو په خپل ځان زیاته کړی دی، ظلم دې کړی، نو چې دا دومره عظیم زیاته او ظلم تا کړی دی نو لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه منه امیده کېږه. دا دومره عظیم زیاته او ظلم چې تا کړی دی نو دا الله د رحمت نه منه امیده کېږه. ولی؟ دا الله شان دا دی، ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناهونه سړی ته معاف کی، ځکه انه هو الغفور الرحیم، ځکه بخون کې او رحم کوونکی. پیغمبر ورته مبارکي ورکړه او ورته وی چې لونه او زامن دې جدا کا او الله دا دومره عظیمه ګناه هر څه درته معاف کړه. تاسو خیال راکړئ، الله په قرآن کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپلو بدو پیمانه شي نو د هغې دپاره مستقل حکم راشي چې پروا مه کوه، زما کار دا دی چې تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے.